ما دپاره ګډا ماله سایه ده. که زه ونه ګډېږم نو ماله د سایه بندېږي، ما زړه باندې خفګان راځي او ګډا ما دپاره ډېره زیاته اهمیت والا شی ده. ولې چې وړوکوالي نه ما ګډا کړې ده او ګډا په ذریعې چې زه کوم پیغام ورکول شاید بل انداز کې نشم ورکول. ما نام خانزاد اسفندیار خټک ده او زه د کوهاټ ضلع ګمباد کلي اوسېدونکی یم. دا خبره ما دپاره ډېره باعث افتخار ده چې زه د پښتو ستر شاعر خوشحال خان خټک 12 پشت یم او موږ خاندان کې 400 کالو نه خاني روانه ده او بیا انګریز په وختو کې هغه نوابۍ کې بدله شوه. ټیري په نوابۍ باندې هغه مشهوره ده. نو د خاندان سره ما تعلق ده. اسلام آباد کې پاتې کېږم او د ځینه مې سبا کېلی ده او د دې کې غیر سرکاري تنظیمونو سره زه انساني حقوقو باندې کار کوم. خټکو اتار سره او د پښتنو او نورو ګډګانو سره خو ما وړوکوالي نه شوق و. بیا هندي فلمونه مو وکتلو نو هغه کې ما د کلاسیکي رقص کتک سره ما شوق پیدا شلو او بیا کال 2001 کې ما اسلام آباد نه باقاعده طور باندې کتک زده کول شروع کړو چې کوم شمالي هندي رقص ده او بیا جنوبي هندي رقص بھارتناټیم ما زده کول شروع کړو. نو بیا ما دا خبره وکړو چې ویلې چې زه یو پښتون یم نو ځکه پښتو په سازونو باندې ګډا وکړم او هغه کې که زه د کلاسیکي ګډا راولم نو به ډېره زیاته شیشته خبره وي. نو هغې دپاره بیا ما داسې کار وکړو چې لوګري ساز باندې افغاني او کتغني ساز باندې افشاري او د پښتو اتاڼ والا سازونو باندې ما هغه کې کلاسیکي ګډا واچوله. نو بیا کتک او د خټک والا زه یو آمیزش کوم، یو مرکب جوړوم، یو ډانس فیوژن جوړوم چې هغه خلک ډېر خوښوي. د کې نه صرف دا وي چې هغه کلاسیکي انداز زه راولم بلکې شیشته خبره پکې دا وي چې هغه په پښتو ساز باندې وي، په رباب او سرندې باندې وي. نو هغه کې د موږ خپل ثقافت والا عکاسي کیږي او موږ خپل لباس دغه اچولی وي خټک ډانس والا.